ژاړه او ژاړه مرګ را روان دی پاتې دنیا ده او پاتې جهان دی پاتې دنیا ده او پاتې جهان دی ژاړه او ژاړه مرګ را روان دی پاتې دنیا ده او پاتې جهان دی پاتې دنیا ده پاتې جهان دی دنیا فانی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدس خیره بنسټ قدر مندوردونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. درنو ملګرو، لکه څرنګه چې بهتره تاسو ته معلومه ده چې زموږ هیواد د ډېرو ستونزو ښکار شوی دی، غربت او داسې مختلف تکلیفونه په دې هیواد کې دي. قدرمنو دوستانو، چېرته چې هم یتیمانان وي، غریب وي او یا هم معلولین وي او یا هم په کوم کور کې داسې مریضان وي چې د پلار یې وس نه وي، د علاج وس یې نه وي او موږ ته یې خبر راورسېږي، نو موږ هغوی ته په وخت ځان رسوو. یوې بلې کورنۍ ته راغلی یم قدرمندو. په دې کورنۍ کې دغه ماشومه ده چې تاسو یې په خپله باندې حالت ګورئ، دا اوس هم د تکلیف د وجې ژاړي. پلار یې غریب دی، دا چې په دې باندې څه شوي دي او چېرته یې وړې وه نه یې وړې، ډاکټران ورته څه ویلي دي، دغه ټولې پوښتنې د دې د والد صاحب سره کوم او تاسو دغه ویډیو د تر اخره را سره وګورئ. نوم مه ګرځېدل دی، د ننګرهار ولایت د اکشن ولسوالۍ کې ښې اوسېدونکی یم. فلحال ما ډکا کې کور دی او ډکا کې اوسېږم. دغه ماشوم چې تاسو راغلي یاست، دا تاسو ګورئ، دغه نن نه یو 8-9 میاشتې مخکې دغه مرض کې را پیدا شو او ما خپله بس برخه او خواري او وسه چې مو څومره وه دا مو ورسره وکړه، خو دلته ډاکټران یو هم په علاج پوه نه شو. جلال آباد ښار ته مو څو پیرې ویوړه او جلال آباد ښار کې ډېر دغه معاینات او ټیسټونه مو ټول ورله کړي او همدالته را سره پراته دي، خو هغه ډاکټران راته وویل چې موږ دلته درک پوه نه شو، دا ویسه پاکستان ته ویسه یا کابل ته ویسه اکسرې او هر څه مو ورته کړي، اکسرې مو ورته کړي، معاینات مو ورته کړي، ټیسټونه مو ورته کړي، خو یو ډاکټر د دې په مرض او په علاج باندې پوه نه شو. نو ما ته یې ویلو چې دا دلته نوره مه ګرځوه، دا پاکستان ته ویسه. د پاکستان زه وسه نه لرم، دلته بیخي علاج نه کېده او که نه پیسې ورباندې راتلې. دلته بیخي علاج نه کېده، دلته علاج نه کېده. چې علاج یې کېدی ما ته مرض وښودلی وی، خو یو ډاکټر ته مې وویل ډېر رسولی دي، بل ډاکټر ته مې وویل دا میکروب دی، چې بل ډاکټر ته مې وویله نو ویل چې دې په مرض موږ نه پاږو. هغه ته راته وویل چې دا د پوستکي غوټې دي، خو یو ډاکټر یې په صحیح مرض باندې پوه نه شو. او شپه ورځ همداسې په تکلیف کې یم، دا ګېډه همداسې را کلکېږي او ډېره کلکه ده او غریب به دومره تکلیف کې راشي چې بیا نه په غېږ کې ټینګېږي او نه په ناستې باندې ټینګېږي، بس همداسې پرته یي او دغه ژړا او فریاد کا. د کور مو ورته بیټري خرڅه کړه، شمسي مو ورته خرڅه کړه، چې کور کې ما کره څه شی دا مو ټول ورته خرڅ کړی او دغه غریبۍ کور کې پروت دی. هېڅ شی نور نه لرم، دا الله سره لرم، نور څه نه لرم. مرګ را روان دی پاتې دنیا ده. یو ډاکټر له مې چې ویوړم هغه د کولمو باندې خالي ګوته ورله ووهلې، ټېسټ مې یې ونه کړ، راته ویل چې کاکا د دې 3 پرېشنې لګي، یو پرېشنې اوس لګي، یو 4 میاشتې بعد لګي، یو 3 میاشتې بعد لګي. نو ما ورته ویلو ما چې ډاکټره د دې مرض څه شی دی، نو هغه مرض باندې ده ما ته ګوته کې نه ښود او نه یې راته اصلي مرض وښود. چې د دې دا مرض دی. نور چې څومره ډاکټران دي دغه ټیسټونه او معاینات راسره پراته وي چې خپله وسه کومه زما شوه او څه شی مې وسې کېده، هغه ما وویل نو غریبي ده، کار نشته، ژوند نشته، زندګي نشته، قیمتي راغلې ده په ایماندارۍ چې زما د دې وسه نوره نشته چې دغه واړه ډاکټر ته یې ویسم چې زما نوره وسه نه کېږي. او ډاکټرانو ټول راته وویله وو چې دا څوک راته چې پاکستان ته ویسه، څوک راته چې دا کابل ته ویسه، هلته هسپتال دی هغې ته ویسه، څوک راته چې پاکستان ته ویسه. خو زما دومره وسم نوره نه کېږي چې دلته یې واړه ډاکټر ته لارې سر ډاکټر ته ویسم زما نوره وسه نه کوي. څومره فامیلي ته زه مال د خدای دی 14 کسه فامیلي، او د مزدورۍ څوک نه شته.
خپله کار هم لري او په خپله مې ګردو کې تکلیف لرم او بیا هم ټاکه ټوکه کړم خو چې پیدا شي خو نشته کارونه نشته پاسپورټ خو نه لري چې کله پاکستان څوک داسې ملګری راوځي چې هغه علاج دپاره پاکستان ته وغواړي ته پاسپورټ لرې بیا چې دا پاسپورټ نه لرم خو داسې هر سړی راته وایي چې دا مریض داسې دی چې دا تا پاکستان ته روان کړه نو په ګیټ کې دې ته څه مشکل نشته دی سره تا پرېږدي تا هم پرېږدي د کور والا هم پرېږدي دې کې څه مشکل نشته به ډایرکټ به درومي 100 روپۍ دا چې نهمه میاشت او د دې دغه تکلیف ته دا شپه ورځ ژاړي دې سره تاسو څه ګزاره کوئ دې سره موږ داسې ګزاره کوو چې بس هغه نیمې شپې پورې مور ورته ایښی کله زانګو کې واچوه او کله بغې کې داسې ونیسه او نیغه نیغه یې کړه په ټولو سره سر ګبرانه وي یم خوب نشته په کور کې خوب نشته بس مور هم سره ناقراره په عذاب ده ورسره زه هم ورسره په عذاب یم مزاج لګي ځکه چې الواد د زړه نه خو نه وځي زړه هم ورسره په عذاب وي تر اوسه بیخي د دې علاج یو ډاکټر هم نه دی معلوم کړی د اکسرو نه بعد یې نه دی معلوم کړی یو ډاکټر هم نه معلوم کړی یو ډاکټر ډېرو ډاکټرانو له وړو خو یو ډاکټر هم د دې مرض نه معلوم کړی چې دا مرض دی د دې به د علاج اوس ته د شتمنو خلکو نه څه غواړې زه د شتمنو خلکو نه دا غواړم چې هر سړی الواد لري دغه زما الواد دی ما سره دغه 8 میاشتې وشوه چې ما ته دا مریض پروت دی او هر سړی خپل باید بچیانو ته وګوري چې هر چا سره کومه وسه وي باید چې ما سره کومک وشي که را سره نغدي مرسته نه کاندوي په مریض باندې نه لګېږي او دا پاکستان ته ځاړ اړولی شم او د دارو او د درملو ذمهواري راته وکړئ دا زه کېباسم او دلته زه نور بس دغه غاښ مې په شتمنو باندې چې ما سره کومک وشي او دغه مریض علاج به وکړم او دغه کور چې زما دی که نه دا کور هم پردی دی او دا همسایه پروت دی ما خپله سره د سر سوری هم نه لرم په دغه علاقه کې ما چې کوم سامانونه را سره پراته وي دا مې یو او بل نه مې ځان لره وړي دی کې دا په پروت یم او زما سره تشه وخت ما دغه مریض ته خرڅ کړی او د دې علاج زما کړی خو بس دې علاج په نه دی شوی او داسې شپه هم را باندې راشي یو شپه نه 2 شپې 3 شپې چې والله هېڅ موږ یو کپ ډوډۍ نه وي دغه بچي دا نور هم راته ژاړي ما لکه سل چېرته څوک راکاندي د الله په رضا مې که 200 راکړه هغه زه دغه مریض علاج په وکړم دستي دومره شی له وکړم یې ښه شربت له راوړم چې بېګا ته ویده کړم دا بچي مې همداسې نار خواران څم دي یو کپ رزق د رک منه لګي دغه نن غرمه ماتو ته د 100 روپو وريجې راوړي تور بالا حدوی توری بخاوری آخر ربانی داوالی ناوری آخر ربانی داوالی درنو لیدونکو تاسو د دې مشر خبرې واورېدې او د دې په هغه تکلیف باندې د دې په هغه مشکل باندې هم پوه شوې که چا نغدي مرسته د وسې کېږي که چا داسې وسه وي چې د پولې هغه غاړه وي او د دې اپریشن را سره مني دومره کولی شو موږ چې د تورخم په پولې ورپورې ایستی شو او کم دغه پلار یې پاسپورټ نه لري که د سره پاسپورټ نه وي هم کوم مشکل نشته انشاءالله داسې خپل خپلوان به کوز وي چې هغوی سره به دغه ماشومه وي خو ډېره زیاته مهمه ده او ضروري ده دغه ماشومه چې د دې علاج وشي ځکه چې نهم میاشتې په یوې مور او په یو پلار باندې یو غټ بوج دی یو غټ تکلیف دی ورته نو قدرمنو دوستانو د دې مشر د ټلیفون شمېره هم تاسو ته په سکرین ښکاري درنو لیدونکو زموږ د وټساپ شمېرې هم درته په سکرین ښکاري نو څومره مرسته چې مو له وسه کېږي د دغې ماشوم لپاره راسره مرسته وکړئ ډېره زیاته هر عمل کړي چې تارا غیر کا کالا جان کړي چې تارا غیر کالا جان کړي